چې زه راتلم ما یو شعر ځان سره د بسمیل صاحب یاد کړو. ما یې زه به د پروګرام د خپرونې شروعات د هغې نه کوم، خو چونکې د دی یاترز یې دلته موږ سره ناست دی دغلته کې شاته د هغې شعر نه شروعات ونکړل. نور تاسو ښه پوهېږئ چې هغه کوم شعر د خیر د کامل کې راته ووایي. هغه ډېر شوق دی، هغه به تاسو ته ولیکم بس هېڅ خبره نشته، خیر دی. دا په یو حال کې هم قایل د دوکې نه یم، دا ویښتو له خو زه نه وختم او دغه رنګ نورو رنګونو نه بدل دی، هغه کوم چې بدل کړی دی هغې رنګ. سلامونه، خوږو ستړي مه شئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده لوی کور افغانستان ته راغلي او دا وخت په لوګر کې یو، او لوګر کې بیا سرخ کې یو چې پښتانه ورته وایي او پارسیوانان ورته چرخ وایي. موږ سره مولا بسمیل صاحب دی، تېرې پیښې هم زه راغلی وم، ما غوښتل چې دی سره یو خپرونه را جوړه کړو، خو دی هم په منډه باندې و، زموږ هم واپسي ډېره زر وشوه، هغه خپرونه پاتې وه. ما وی چې خدای مکړه دغه د تراب صاحب په شانتې هغه خپرونې ارمان مې په زړه پاتې شي. مولا بسمیل صاحب پسې راغلي یو، د کابل نه رالو، دا اوس تقریبا 2-3 ساعته سفر خو مو وکړو ورپسې. او نور خو تاسو د دې ځای سره بلد یئ، د دې ځای لارو سره بلد یئ. نو موږ سره مولا بسمیل صاحب دی، راځئ دی سره یو څو پوښتنې لرو او د دی شاعري خو به تاسو اورېدلي په سوشل میډیا باندې، اکثر ملګري د دی شعرونه خپروي. نو راځئ دی سره یو څو خبرې. بسمیل صاحب خپله خپرونه کې ستړي مه شئ درته وایي. درمان صاحب تاسو ته هرکلی وایو، او لوی کور افغانستان ته په خیر راغلی، او بیا لوګر ته، او لوګر کې سرخ ته راغلی، او دومره کړاوونه هم تېر کړو، په دې غرونو باندې راواوښتئ. خدای مو هر قدم په تله دې نیکۍ کې واچوي. ستاسو څخه مننه کوو چې وخت مو راکړو خپرونې دپاره. او نبي علیه السلام فرمایي چې ولزورک علیک حق، څوک چې تاسو زیارت کوي نو هغه ډېر حق ورباندې لري. ستاسو حق د درمان صاحب. ښه بسمیل صاحب، تاسو لکه مولا بسمیل صاحب که نه، او بل ستاسو شعر ته چې سړی وګوري که نه بیا لږ شوق دی، د دې څه وجه کیدی شي؟ ولا دا یوه وجه لري، یوه وجه خو یوه خو عامه وجه ده چې هر انسان طبیعتا شوخي لري که نه، چا پټه کړي وي چا ښکاره کړي وي که نه، د شاعر خو به پټه کېدی نه شي. او بله وجه دا ده چې ما خپله شوخي ښکاره کړې ده چې دغه د صلیبي یرغل په وخت کې چې کله امریکایان راغلي جی جی دې وخت کې نو ملایان طالبان جنګ ته مجبور شول او یو څه وحشي معرفي شول. نو بیا دې خاطر باندې چې خلک داسې ونه ګڼي چې یاره د ملایان ټول او دوی د مینه کوي دغه نه کوي. نو ما له قصده داسې شوخي وکړه او د ګلبشرې و طالب جان کیسې ته لاړم او د عشقي د مینې شعرونه مې وکړل، خلکو ته وښیو چې ملایان د مینې خلک دي. تاسو ته د یاده وي ما په لاره چې زه راتلم ما یو شعر ځان سره د بسمیل صاحب یاد کړو. ما یې زه به د پروګرام د خپرونې شروعات د هغې نه کوم، خو چونکې د دی یاترز یې دلته موږ سره ناست دی دغلته کې شاته د هغې شعر نه شروعات ونکړل. نور تاسو ښه پوهېږئ چې هغه کوم شعر د خیر د کامنټ کې راته ووایي. ښه بسمیل صاحب، تاسو زیاتر غزل لیکئ که نه نظم؟ او نظم مې ډېر 2-3 نظم مې ټوله شاعري کې، نور اکثر د ما غزلې دي. ښه جي ښه، موږ ته به نن څه اوروئ تاسو؟ والله د ما خو اراده دا ده چې ډېر پخوا مې پېښور ته یو نظم لیکلی و، جی جی هغه نظم به شروع وکړو، نور به غزلې. او بل بسمیل صاحب زموږ ړومبۍ خپرونه ده که نه، دا زاړه نوي ټول چې کوم دي ستاسو چې کوم زړه ته نږدې شعرونه دي ټول راته ووایي. زه هم پوهېږم چې د ستاسو اورېدونکو ته به د ما ټول شعرونه نه وي، ځکه پې غاړه کې د ما شعرونه نه پیدا کېږي، ټولګې مې هم نشته. او زه د صوابۍ نه راغلی یم لوګر ته، نو دا خو تقریبا د 100 ساعتو لاره به وي، دا ټوټل تقریبا 8 ساعتو لاره به وي. داسې همداسې ما ته دومره شعرونه ووایي چې زه ترېنه 2 خپرونې جوړې کړم. ټیک ده انشاءالله. نو یو نظم ډېر مخکې په هغه وخت کې چې پېښور کې چاودنې کېدې، په جماعتونو کې، په ښارونو کې، په زیارتونو کې، جی جی، نو داسې موږ پېښور کې سبق ویلی، ډېر ښه وخت هم تېر کړی. جی جی، او یو وطن یو پښتونخوا ده که نه، نو هلته مې شعر لیکلی و پېښور. د پېښور دا وجه یوه ده، د نظم عنوان ده پېښور جانان ته. زما د مستې ملنګۍ او لیونتوب وطنه، زما د مستې ملنګۍ او لیونتوب وطنه، زما د ښکلې مینې ځایه پېښوره یاره،
پریشان پروت دی سر د ایښی د شمشاد په غیږ کې ای له پردیو او له خپلو مرور یاره او د تا د ښار په کوم یو ګوټ کې چې چاودنې کیږي یوه چره یې خامخا زما په زړه لګیږي او ستا توده غیږه به پرې نږدم د رقیبو له قصده مرګی مې لګي خو دا ستا بېلتون مې نه لګیږي او د خدای له کوره مو بلا موده پښه نیولې له خپل مولا نه خفه نه یو امنیت خراب دی په جماعتونو کې تکبیر اورو خطر هم وینو د آخرت په بازارو کې هم حالت خراب دی او شومه له خدای سره خبر په نیمایي کې پاتې شومه له خدای سره خبر په نیمایي کې پاتې ښکلي منځونه مو رنګین شول د زړګي په وینو او شول مو په خولو کې تسبیحات لکه ګل پاڼې پاڼې سپینې سجدې مو تکې سرې شوې د تندي په وینو او عبدالرحمن بابا به خود روحاني کډه کوي چې په لحد او هدیرو کې هم چاودنې کیږي او د ښه سړي قبر بسمله د جنت روضه وي نن په جنت د پښتنو کې هم چاودنې کیږي دا نه د نسخه پېښور ته بالکل اورو مسلسل راته ووایي دا یو غزل دسې ارشاد پښتو تا به نازوه چې کراري شي تا ملا ته ودوه چې کراري شي او دغه ژوند مو د فاسد لمانځه په څیر دی دا به بیا راګرځوو چې کراري شي او امن نشته د کفن دکان هم بند دی مرګه موږ خپله درځو چې کراري شي او موږ خپل زړونه امانت له ښکلو واخلو موږ خپل زړونه امانت له ښکلو واخلو بیا یې بیرته ورکوو چې کراري شي او پیښې باد او موږ څانګې یو بسمله بس دا فکر کوو چې کراري شي او بل غزل چې قسمت مې مخې ته دیوال دی بله لاره نشته بس بې دا ستا له پرېښودلو بله چاره نشته دا ستا په لاس زما د کور د دروازې ټک 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 په دې دنیا کې تر دې ښه سندره یاره نشته او باید د یوه کال غزل کار دی د 5 کلونو خو د هنر دپاره څوک دومره بېکاره نشته او که یې ونه وینم په خوب کې د یو چا په شکل که یې ونه وینم په خوب کې د یو چا په شکل د پېښور د ښکلولو بله لاره نشته او بسم الله پام په ملنګۍ کې در نظان ورک نشي کچکول د شته په کچکول کې د هنداره نشته ډېر ښه دی اسمي صاحب ډېر ښایسته وخت ډېر تنګ دی څو بیتونه دي نو بیتونه یو مطلب نه لري نو غزل ځکه نه شروع کولی وخت ډېر تنګ دی د دیدن مونځ هم مکرو دی خو ته مزه قضایي پکې روا ده او د پښتون اسلام ټول ظلم دی په ښځه د پښتون اسلام ټول ظلم دی په ښځه کې یو څه مسلماني پکې روا ده او بالکل همداسې ده د پښتون اسلام ټول ظلم دی په ښځه کې یو څه مسلماني پکې روا ده او دا اسلام دومره سخت نه دی ملا جانه داسې لږ لږ عاشقي پکې روا ده دښکه ده که نه او دا دنیا به لعنتي وي ای بسمله دا دنیا به لعنتي وي ای بسمله مګر ښکلې زندګي پکې روا نه یم ټول دانه دانه یم او ښه ډېر یم ځان پسې ذره ذره یم او ښه ډېر یم ان جنت ته مې هم زړونه کېږي هرو ان جنت ته مې هم زړونه کېږي هرو زه له ښکلو نه خفه یم او ښه ډېر یم او جمرو کې مې شیطان په ګلو ویشتی په جمرو کې مې شیطان په ګلو ویشتی لنډه دا ده چې ساده یم او ښه ډېر یم او چې اور واخلم ستا د سترګو له خماره چې اور واخلم ستا د سترګو له خماره بیا په خپل لوګي نشه یم او ښه ډېر یم په توبې د عاشقۍ باندې بسمله زه ختلی همیشه یم او ښه ډېر یم دا په زړه مې څو ځله کړوده شوم وظیفه مې مکمله کړوده شوم دا پردي راوړي بالکل نه خپلېږي سر د لاندې مې څنګله کړوده شوم ارشاد یوه قطعه ده ارشاد مزه د زندګي له شپو او ورځو وکړه مزو
د زندګي له شپو او ورځو کډه وکړه چې ښکلي بې سلامه په مونږ تېر شول ځای چې ځو او د ښکلو په محفل کې مو ارزښت له لاسه ورکړ د ښکلو په محفل کې مو ارزښت له لاسه ورکړ په ږیره کې مو سپین تارونه ډېر شول ځای چې ځو او د وخت هم صبر تمام شو مونږ به لاړ شو او ښکلي نه راځي ماښام شو مونږ به لاړ شو او ژوند پرست د فتواګرو شو هلکه کې میخانه کې شیخ امام شو مونږ به لاړ شو ما ته د خپل یو بیت را یاد کړ چې ملا دعا ته حاجت نشته دی چې ټول پاسېږو ښکلی چې پورته شو مجلس په اختتام ورسېد ارشاد اورو جي او یو غزل ده ارشاد چې عقل د خره زړه د زمري وي که انسان هم وي نو خوی به یې د سپي وي ټول اسلام یې په ښځه جاري کړی ټول اسلام یې په ښځه جاري کړی د افغان هم عجیبه مسلماني وي او د اسلام دین به د کفر د خندا شي د اسلام دین به د کفر د خندا شي چې پښتون پکې د خپل وخت صحابي وي او ان د خدای تر دیدن پورې به طالب یم ان د خدای تر دیدن پورې به طالب یم په جنت کې به زما دستار بندي وي او په دنیا کې که خوږ شی وي ای بسم الله یا به علم یا به عاشقي وي